بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 جولای کال 2015 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري استاسو په خدمت کې حاضر یم. نن هم په لنډه توګه په بعضې سیاسي موضوعات او نړیوالو موضوعاتو چې پرون په بحث مې کړی دی یو لنډ غوندې نظر لرم. نور زیاته حصه د برنامې چې ده هغه ورکوو د جهادي خبرونو ته، ځکه چې تعداد د خبرونو زیات شوی دی، بیانبر کیږي، نو هغه مې ټول راخیستي دي چې تاسو سره شریک کړم. د پرون مې تاسو ته د نتنیاهو د سفر متعلق خپل نظر وړاندې کړی او دا مې په اخر کې تاسو ته ویلي چې دا د ده لپاره هلته تللی دی چې وګوري چې دی موفقه کیږي چې ټرمپ ته قناعت ورکړي یا د ټرمپ کامیابیږي چې دې ته قناعت ورکړي چې حمله ونه کړي، ځکه امریکا ډېر زیات د جنگ په تمایل نه لري او اسرائیل جنگ ته ډېر زیات دغه لري، میلان لري چې جنگ باید وشي. نو د نن اولین خبرونه چې پس د دې ناستو نه ترلاسه شوي دي هغه دا دي چې ډونالډ ټرمپ راغی او ایران ته دا ګواښ وکړ چې موږ به پر تا حمله کوو او ستا هغه کوم ځایونو کې تا اوس نوې تازه د یورانیم غنا شروع کړې ده په پټ ځایونو کې، هغه پټنځایونه چې دي هغه به هم اوس موږ وهو. یعنې دا معنا دا ده چې ته کوم ځای کې چې د پټ کار شروع کړی هغه هم موږ اطلاع لرو، موږ ته معلوم دي او هغه درته وهو. یعنې خبره د صلح نه زیات د جنګ خواته لاړی. د مطلب دا دی چې نتنیاهو کامیاب شوی دی چې ټرمپ ته دې ته متقاعد کړي چې دا به په ایران چې دی حمله کوي امریکا به ورسره ودرېږي. آیا د دې جنګ پایلې به څه وي؟ تاسو معلومه ده چې دې غاړه چینایانو هم دغه کړی چې دوی به د ایران سره ودرېږي او روسانو هم. نو دلته موضوع کړکېچنه کیږي او د نړیوال دریم جنګ مسله چې موږ پیدا کړی اخوا ته تمایل ډېر زیاتیږي. نو وګورو چې د دې دا حمله کله کیږي. دا اوس فعلا متوقع ده چې کېدای شي نتنیاهو د راتګ نه پس دا حمله ډېر زر شروع شي. دویمه خبر مې پرون تاسو د غزې متعلق کړې وه چې د غزې کې اوربند شوی دی او د دغې د تبادلې نه پس دوی به بیا څه برنامه نیسي چې آیا د غزې سره به څه کوي. د هغه هم معلومات بالکل واضح شول. دا خبره دوی وکړه چې موږ دوی سره اوربند کړی دی، تبادله د اسیرانو او د بندیانو کوو چې په مجرد باندې دغه ختم شي تبادله، دوی به دوباره په غزې باندې او د لبنان په جنوبي سو باندې به عملیات شروع کړي او دا عملیات به تر هغه زمانه پورې به وي چې لکه پرون مې څنګه تاسو ویلي چې دلته یو فلسطینی هم پاتې نشي او کورونه ټول مسمار شي. دا اوس په علني توګه د اسرائیل په کابینې کې یو وزیر دا خبره کړې ده چې زمونږ دغه پروګرام دی، موږ به اول د دوی نه خپل بندیانو دا خلاصوو او پس له هغې نه د یو داسې جنګ شروع کوو چې دا ځلې هر څه به په پیسه پای ته رسوو، خلاصوو به یې. اوس زموږ لاس د کاڼي لاندې دی ځکه چې زموږ بندیان دوی سره دي. نو دا دوه خبرې شوې. دریم خبره مې پرون د اسامبله د ملګرو ملتونو په هکله تاسو ته کړې وه چې هلته د افغانستان په هکله دوی راټول شوي دي. په هغې کې 114 ملکونو د دغې قرارداد په موافقت سره رایه ورکړې ده، 12 ممتنع رایه ورکړې، 2 مخالفه رایه ورکړې او دا 2 مخالفه رایه ډېر مهمې رایې دي لپاره چې دا هغه قرارداد مخالفت دوی کړی دی چې 4 کالونه د امریکې خپله غوښتنې وي چې دا ولې د مخالفت یې کړی دی. دا به روسو سیاست نه واضح شي، خو امریکا او اسرائیل یو ځای د مخالفت کړی. هغه 12 ممتنع رایو کې غټ ملکونه لکه روسیه، چین، هند، ایران دا ټول شامل دي او دوی دا دغه کړی دی چې د اسلامي امارت سره باید خبرې وشي، نه چې ورسره مقابله وشي. او چا چې دا قرارداد لیکلی و یعنی جرمنانو په خپل هم دا ویلي دي چې د دې نعم البدل نشته د اسلامي امارت. نو موږ بله لاره نه لرو چې باید ورسره خبره وکړو. یعنې د غیر د خبرو نه بل نعم البدل نشته. د خبرې یوازینی دغه دی چې باید دوی سره خبرې وشي او ډیپلوماتیکو لارو نه مسایل حل شي، نسبت د دې نه چې خبره د تخاصم او د تقابل ته لاړې شي، په هغې کې بیا کارونه په یوه دي چې سم شي خرابېږي. دا یو لنډ غوندې سیاسي تبصره چې ما پرونی خپل خبرو باندې درلودله. اوس راځم د جهادي خبرونو ته.
15 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ ګمبیر سر په سیمه کې مجاهدینو برید وکړ، یو عسکر وژل دی، یو امنیتي کمره ویجاړه کړې ده. 15 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ ډبسر سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. 15 د جولای دیری اسماعیل خان د رابن ولسوالۍ د زړکنۍ سیمه کې نظامی خطر چې د چاپی وهلو لپاره را روانو د مجاهدینو د برید سره مخ شو. ډیره سخته جګړه د دواړو ترمنځ وشوله، په پای کې مالی او ځاني تاوان پوځ ته ور اوښتی دی. 15 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ ګمبیر سر سیمه کې د پوځ په دفاعي پوستې باندې مجاهدینو د یک برید وکړ چې مالی او ځاني تاوان ور اړولی دی. همدارنګه 15 د جولای باجوړ ولایت سالارزی ولسوالۍ غاغی سیمه کې د پوځ یو ډرون رانسکور شوی دی او بل د دې کامره امنیتي کامره هم ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 15 د جولای جنوبي وزیرستان د دواعتوی ولسوالۍ سفلاپان سیمه کې پولیسو چک پوینټ باندې برید شوی دی چې ټول پولیس د خپل دغه نه پوستینه تښتیدلي دي. 15 د جولای جنوبي پنجاب د غازی خان تونسه شریف پولیسو او د اربکیانو د یعنی د اردو سره د درې خواونه پر مجاهدینو باندې برید وکړ چې جګړې څو ساعته دوام وکړ. په اخره کې ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی او څلور مجاهدین هم شهیدان شوي دي چې پکې محمد، احمد، عامر بلوچ او عبدالعزیز په نوم مجاهدینو. محمد او احمد دوه سکه ورونه وو چې دواړو یو ځای جام د شهادت نوش کړ. 15 د جولای شمالي وزیرستان دوسلي ولسوالۍ د پوځ د اوبوړونکو دوه پوځي اوبوړونکو ته په دې برید شوی دی چې یو پوځي وژل شوی دی او بلې ټپي کړلی شوی دی. همدارنګه په 15 د جولای اورګزوی ولایت هنګو ولسوالۍ د سریاب ډیم په څیرمه ساحه کې د اف سی عسکر باندې برید شوی دی چې یو عسکر وژل شوی دی او تمانچه ته اخیستل شوی ده. 15 د جولای جنوبي وزیرستان د لادا ولسوالۍ د درې ډکې سیمه کې د پوځ سارونکي امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه 15 د جولای شمالي وزیرستان د دوسلي ولسوالۍ د پوځ پر یو دغه باندې د سنایپر برید شوی دی چې په دغه په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی دی. په 15 د جولای د چترال ولایت د روش ولسوالۍ د منځخور سیمه باندې پر پوځي برید کې مالی او ځاني تاوان ور اوښتی دی. 15 د جولای د چترال ولایت د روش ولسوالۍ ډبسر سیمه کې د راسکوف برید ترسره شو چې مرګ ژوبله اړولې ده. 15 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ په پټیک سیمه کې پوځي پوستې باندې د داشکي برید شوی دی چې مالی او ځاني زیان ور اړولې دی. 15 د جولای شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمه کې لکی مروت ولایت سره تړاو لرونکي 7 تنه مجاهدین شهیدان شوي دي. پوځ د شهیدانو په جسدونو باندې تیزاب شیندلی دي او د په غچ اخیستلو برید کې مجاهدینو په لکی مروت کې 3 تنه پوځیان وژلي دي. په 15 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ د منځخور او ګمبیر سر په سیمو کې پر پوځي پوستو بریدونه وشول چې مالی او ځاني تاوان ور اړولی دی. 15 د جولای د لکی مروت ولایت غزنی خیلو ولسوالۍ شهباز خیل سیمه کې یو پولیس نه وسله اخیستل شوې ده. همدارنګه په 15 د جولای جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ په مینز بازار کې د یوې پوستې پر بلې پوستې ته د تللو په وخت کې مجاهدینو حمله وکړله. 8 عسکر په نښه شوي دي چې یعنی د منځه وړل شوي دي. 9 د جولای د کورمې ولایت ډوګر ولسوالۍ مرکزي کورمې د لوخي شینایی کلی یو اوسیدونکی چې د استخباراتو ته کار کوي او څو ځلې د پوځ سره سیمې ته راغلی خبرونه ورکړي او بیرته تللی. د بله ورځ چې په عملیاتو وخت کې دی راغی، د عملیاتو د جنگ نه پس د په سیمه کې ونیول شو چې د نوم قیمت خان د اول ګل خان زوی او دی بیا ووژل شو.
اووم د جولای پېښور ولایت شیرکبیره حسن خیل ولسوالۍ د پوځ 2 ورځې د توپونو او ډرون په بریدونو کې په مجاهدینو باندې خپل عملیات ادامه ورکړه چې په آخر کې هم مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسیدلی پوځ ناکام شوی دی او د سیمې نه بیرته وتی دی اووم د جولای خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ راجګال سیمه کې قدمی سر پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی یوه کامره ویجاړه کړل شوې ده اووم د جولای جنوبي وزیرستان شوال ولسوالۍ پوځ یو عسکر د راسکوف په برید کې وژل شوی دی اووم د جولای بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ توچیپل په څیرمه نږدې د SSG کمانډو په کمپ باندې برید وشو مالی او ځاني زیان ور اوښتی دی همدارنګه آخري خبر اووم د جولای د خیبر ولایت باړې تیرا ولسوالۍ زخخیلو سیمه کې د سیدکرم په پوسې باندې د لیزر برید وشو چې یوه کامره ویجاړه شوې ده دا و د جهادي خبرونه چې تاسو سره شریک کړل چې تاسو کتل چې په 2 ورځو کې کافی زیات په ټولو سیمو کې عملیاتونه د پاکستان پر پوز شوي دي او کافی زیان دوی ته رسیدلی دی امید دی هیله ده چې دا د مجاهدینو وینه به انشاءالله خپل هغه نتیجه ورکي او یو اسلامي نظام چې په هغه سیمه کې دی هغه راشي او د افغانستان لویه خوره په دې سیمه کې احیا شي او جوړ شي دغه قرباني د خلک هم دغه لپاره ورکي او د خپل د خورې د آزادولو لپاره او د پنجاب د ګواښ نه د ایستلو لپاره یې کوي موږ تاسو دعاګانې او همکاري دوی سره د الله د مجاهدین کامیاب لري او کوم چې شهیدان شوي دي الله دې د شهادت لوړ مقام ورته خپل په دربار کې قبول او منظور کړي نو د دغه مبارزې ترڅنګ ټول د افغانستان ملت ولاړ دی لر او بر سره متحد دي او دا یوه خوره ده ان شاء الله لوی افغانستان په هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم و ما علینا الا البلاغ